نن د پاکستان نیشنل کونسل اف آرټس اسلام آباد د سوري لاندې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ومنځلې شوه چې پکې د ملک د مختلفو برخو نه د مختلفو ژبو ویونکو شاعرانو ادیبانو او هنرمندانو شرکت وکړو مختلفو هنرمندانو د خپل فن مظاهره وکړه د ملک د مختلفو سیمو نه راغلي میلمنو شاعرانو او ادیبانو په خپل وینا کې وویل چې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې د پوره نړۍ په شان په پاکستان کې هم د 13 شپږو کالو راسې دا ورځ منځلې کیږي هغوی وویل چې د دې ورځ د منځلو مقصد په قوم کې بیداری او یووالی پیدا کول دي د مورنۍ ژبې په خدمت کولو د پوره ملک نه راغلي 10 کسانو ته ایوارډونه ورکړل شول چې پکې مشهور کالم نگار او د پښتو ژبې مشهور لیکوال سعدالله جان برق هم شامل وو په نن ورځ د مورنۍ ژبې د منځلو مقصد په نوي نسل کې د مورنۍ ژبې آګاهي پیدا کول او نوي نسل د خپلې مورنۍ ژبې سره آشنا کول دي موږ له پکار دي چې د نړۍ د نورو ژبو سره په خپله مورنۍ ژبه کې هم هر قسم زده کړه وکړو ځکه چې د خپلې مورنۍ ژبې د زده کړې نه بغیر قومونو کامیابي ممکن نه ده